الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله رب العزت بتوفيق سرا من دا منظم مسائل بينول دا كتاب عمدة الأحكامنا چه پکی مؤلف رحمه الله دا رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه را نقل کړي دي، او هغه حدیثونه چې هغه په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دي یا صرف په صحیح بخاری او صرف په صحیح مسلم کې دي، معنی دا چې کمزور حدیث دی کتاب کې نشته. او موږ بیا مسله شروع کړې او مؤلف باب راوړی دی په دې مسله باندې چې د فرض منځنه بعد ذکر کول. ډېرې مسلې بیان شوي چې د فرض منځنه بعد بعضو خلکو ذکر پرېښودی دی او په نورو ناروا کارونو کې اخته شوي دي چې هغې له د دیندارۍ او د عبادت نوم ورکړی دی او هغه ناروا دي. او بیا یو څو اذکار هم ذکر شوي لکه تکبیر ویل او دا دعا یا دا ذکر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا حدیث کی راځي مؤلف رحمه الله نه دی راوړی. ګوره دا خبره یاد کړئ کله د دې عوامو په ذهن کې دا مسئله چې ته دا مسئله دی کتاب کې نشته وي، دا څنګه نشته؟ یعنی د دوی دا مطلب دی چې که چېرته یو عالم لیکل کړي دا به د الف نه د یا پورې ده به هر سره جمع کړي، ورسره دویمه دا دی چې ده به ټولې خبرې صحیح. ګوره خبرې ټولې هغه د الله صحیح دي او د رسول صلی الله علیه وسلم خبرې یقیني دي کومې چې په صحیح سند سره راغلي. د دې نه علاوه د هر چا خبرې چې دي که نه په هغې کې به څه اخیستی کېږي، څه به پرېښودی کېږي. د الله او د الله د رسول د خبرو نه علاوه او د رسول صلی الله علیه وسلم هغه خبرې چې هغې سند صحیح دي، د دې نه علاوه د هر چا خبره کائنا من کان که د اسمان سره سر لګي که نه او په سر کې ښکر ومي دومره غټ سړی بیا هم د بعض خبرې واخیستی کېږي، بعض پرېښودی کېږي، ځکه چې انسان د دې خطا کېدی شي، د ده نه خطا هغه کېدی شي. نو دا نشي کېدی چې یو عالم په یو موضوع کتاب ولیکي ده به هر سره جمع کړي، انسان د څه نه څه به ترې پاتې کېږي. اوس دې ځکه ګوره مؤلف رحمه الله صاحب دوه درې حدیثونه راوړي، حالانکې ډېر اذکار دي د فرض منځنه بعد چې د هغې تفصیلي ذکر موږ د رحیق الازهر په درسونو کې کړی. که ته سلام وګرځې الله اکبر به وایې، لکه عبدالله ابن عباس حدیث تېر شو او دا اولنی ذکر به په زوره وی، دا مسله هم تېره شو. ورسره د ثوبان رضی الله عنه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم به استغفار کو درې پیرې، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، او بیا به دا وی چې اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. یا الله ته سلامتیا وله ذاتي ومنك السلام، ستا د طرفنا سلامتیا میلاویږي، او ته برکتونو والی برکت اچونکی لوی او عزت والا ذاتي. د دې وضاحت کو ډېر اورېده غواړي نو هغه بیا د اذکارو چې کوم درسونه دي هغه واورئ. بیا دغه دعا د لا اله الا الله وحده لا شریک له دا کوم چې موږ دلته هغه ذکر کړی دی. د دې نه بعد حدیث راوړی دی او دا حدیث چې دی د یو کس دی چې د هغه نوم دی سومی، عن سومی. سومی د ابوبکر بن عبدالرحمن آزاد کرده غلام و، غلام و هغه آزاد کړه. دا سومی د ابو صالح السمان نه دا روایت را نقل کی، هغه د ابو هریره رضی الله عنه ان فقراء المهاجرین اتوا رسول الله صلی الله علیه وسلم. مهاجرینو کې چې کوم فقیران و هغه رالو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې. مطلب دا چې مهاجرینو کې بعض مالدار و بعض فقیران، او دغه شان انصار و بعض فقیران بعض مالدار. نو دا خبره یاده کړئ، دا تقسیم د الله رب العزت دی او دا طریقه د الله ده، داسې کېدی نشي، دا ناممکنه ده او نه مناسب ده، مناسب هم نه ده چې ټول انسانان د مالدار شي یا ټول د غریبانان شي. د دنیا نظام نه چلیږي. نو ځکه د الله طریقه ده. د قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې موږ دا رزق او معیشت دا ټول تقسیم کړی دی
نو څه ډېر مالداره دي، څه ډېر غریبانان دي، او څول الله درمیانه ژوند ورکړی چې دا ډېر خلک دي. نو په دې طریقې سره هغه نظام روان دی د دنیا چې بعض د بعضو په خدمت کې لګیا دي او بعضو ته محتاج دي، نو ژوند روان دی. اوس که موږ ټول مالداره وی نو څنګه به تلې دا دنیا به څنګه روانه وي، څه ترتیب به موږ کول؟ او که ټول غریبانان وي نو بیا هم نه چلېده. ګوره د الله په هر کار کې حکمت وي. ورسره دا یاده که ګوره دا ډېره اهمه خبره ده، غریب کېده عیب نه دی. صحیح ده چې هر انسان دا غواړي، بلکې د فقر او غریبۍ نه خو رسول الله وسلم امان غوښتی دی. خو دومره دا چې دا داسې عیب نه دی چې ته په یو سړي له طعنه ورکړې یا دا سړی د الله په نزد کمزوری شو. دلیل پې دا دی چې دا مهاجرین صحابه کرام دي، مهاجرین د انصارو نه غوره دي چې کومو هجرت کړی مکې نه راغلي دي، دوی ډېرې سختې تېرې کړي د اسلام دپاره، په هغو کې غریبانان شته. نو که چېرته د غربت او فقیري عیب وې او د الله نه لرې کېده وې، نو بیا دې خلکو کې غریبانان څنګه راغلي؟ رد دی د بعضو عوامو په خبره باندې وی چې ګوره څه ګناه به یې کړي چې الله رانیولی دی. بس دا وی چې کله غریب ویني که نه ډېر وی چې ګوره ده به څه ګناه کړي. لازم نه ده، ها کېدای شي ګناه یې کړي، یو سړی د ګناه د لاسه هم رانیوی کېږي، خو دا همیشه نه ده. کله یو سړی امتحان کې راګیر شي د الله رب العزت طرف نه پیا، سړی ښه دیندار وي، خو دا امتحان وي. نو داسې تاسو هر سړی په مصیبت کې نه چې ده به ګناهونه کړي، کېدای شي چې د ګناهونو د لاسه، او کېدای شي هسې په الله رب العزت امتحان راوستی چې د ایمان پته ولګي، د مرتبه اوچته شي، د صبر کوي که نه کوي. نو ورسره دا یاده که چې رسول صلی الله علیه وسلم باندې هم د غریبۍ، د غربت او د فقر حالات راغلي دي. او ما تاسو دا خبره ذکر کړې وه، زموږ یو ځای کې اجتماع وه، د علما را جمع شي، عرب علما و ټول. په هغې کې یو عالم دا خبره وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم د فقر او د غریبۍ ژوند تېر کړی. په دې کې یو کس راپاڅېد، وایي چې ته وایې چې رسول صلی الله علیه وسلم فقیر او دا خو مناسب نه دي د هغه سره. او ته ګوره ته په څه دلیل وایې؟ ولې داسې کنځل دي؟ یو سړی غریب دی، غریب معنی یعنې مالي حالات یې کمزوري دي، دا مطلب دی، دا کنځل دي، څه شي عیب دی؟ بیا موږ خو ته غوږ ایښودی ځکه چې سپین ږیري علما پکې وو، هغوی وله جواب ورکو. موسی علیه السلام چې الله دعا غوښته وي، یا الله ته چې هر خیر ما ته رالیږي زه هغې ته فقیر یم، محتاج یم. فقیر ټکی ویلی، او دلته اوس وګوره ان فقراء المهاجرین، ټکی دقه دی، غریبانان د مهاجرینو که دا عیب وي نو بیا څنګه دلته ابو هریره رضی الله عنه دا خبره کوي؟ نو ورسره دا خبره م یاده که چې مالداري نښه د الله د رضا کېدو نه ده. ولې؟ بیا ولې فرعون مالدار و؟ ولې ابو لهب مالدار و؟ ولې ابو جهل مالدار و؟ ولې د مدینې منافقانو کې ډېر اکثر چې دی مالدار و؟ نن سبا ډېر غټ کافران شته چې هغه ښه مالداره دي. نو که چېرته مالداري د الله د رضا کېدو نه ښیي، نو بیا د دې خلکو نه به الله راځي؟ نو ځکه دا خبره سیټ ته کېدی. مالداري او غریبي د امتحان دی، لنډه ده. مالداري او غریبي امتحان دی، کله مالداري، کله غریبي، کله پراخ رزق، کله تنگ رزق، چې زموږ د ایمانونو پکې پته ولګي. ځکه چې دعوه موږ ټول کوو د ایمان، خو په دعوه بیا دلیل خو وغواړي، نو دلیل په دې ځای کې بیا پته لګي. که دا امتحانونه نه وي، دا مصیبتونه نه وي، دا سختي نه وي، نو بیا خو موږ ټول د اعلی مرتبې مسلمانان یو، ځکه چې څه مخې ته راغلي نه دي. نو د هغې د لاسه الله رب العزت په دنیا کې د امتحانونه راولي. ورسره دا مې یاده کړي چې صحابه کرامو غریبانان ډېر وو، مالداره پکې لږ وو. ابو هریره رضی الله عنه وایي چې فقراء المهاجرین، د مهاجرین چې کوم غریبانان رالو په رسول الله وسلم پسې. سړي ذهن ته ډایرکټ دا راشي، خصوصا د نن سبا دور دی چې هغه به راغلي، هغوی به مال غوښتلی،
ځکه چې ابو هریره سوی غریبانان د مهاجرینو راغلي چې غریبانان راغلي خو څه مسله به ورته لکه اوس موږ داسې عامه قصه کوو چې یو غریب کس یو کس پسې راغی نو ډایرکټ ذهن ته دغه راځي چې یو غریب راغی نو څه به یې غوښتلي پیسې به یې غوښتلي کور به یې غوښتلی مزدوري به یې غوښتلي دوی ناشنا مطالبه وکړه یا رسول الله ای د الله رسوله قد ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعیم المقیم یا رسول الله مالونو والا او د مالدارۍ چې کوم خاوندان دي هغوی خو غټې غټې مرتبې او همیشه نعمتونه وګټل مرتبې ګوره د دوه قسمه دي کله معنوي کله حسي مرتبه هغه په جنت کې چې سړی اوچت او معنوي دا چې د یو سړي مقام او شان اوچت شي نو د دواړه مرتبې وګټلې معنوي هم وګټله حسي هم وګټله جنت کې اوچت مقامات وګټل او بل دا چې هغه نعمتونه چې همیشه پاتې کیدونکي دي هغه یې وګټل دا کوم نعمتونه دي د آخرت نعمتونه قال وما ذاک رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا څنګه دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نه و که علم الغیب ورسره وی بیا ورته پته لګېدلې ده تپوس به یې نه کول او که دا قرآن راوالی که نه او دا حدیثونه نو ځای په ځای پکې د توحید ځلیږي او په دې غلطو عقیدو والا باندې رد دی خو زه تعجب وکړم چې څنګه دا خلک دا کتابونه وایي په مدرسو کې او په یونیورسټیانو کې په جامعو کې او په دې پوه نه شي وی څنګه هغو وضاحت وکړو یصلونه کما نصلي مالدار هم داسې لمونځ کوي لکه څنګه چې موږ کوو منځ کې څه فرق شته نشته ويصومون كما نصوم مالدار هم داسې روجې نیسي لکه چې موږ نیسو نو روجو کې هم فرق نشته نو فرق کوم ځای کې راغی ويتصدقون ولا نتصدق هغوی د الله په لاره کې مال لګوي موږ یې نشو لګولی ويعتقون ولا نعتق غلامان مریان وینځي ازادۍ د الله دپاره موږ یې نشو ازادولی الله اکبر د مؤمن دا سوچي مقابله په دین کې دا که دنیا پرستو ته کې چې وګوره درې چته د هغوی کورونه دي موږ ته یو کمره نه میلاویږي هغوی ایسیان لګولی دي موږ سره پنکې نشتي هغوی په موټرو کې ګرځي موږ سره سیکل نشتي هغوی سره پټي او جیدادونه دي موږ سره پوټ ځمکه نشتي دا شکایت به نه کوو هغوی درې ټیمه ډوډۍ خوري خو سمه یې خوري موږ وچه ډوډۍ د سبو سره ناست یو هغه خورو نه دیندار غم دې سره دی چې یا رسول الله دا خلک خو رانه په دین کې مخکې شو موږ به راګیر کړو خو په منځه کې به یې راګیر کړو په روجو کې خو په صدقو کې څنګه راګیرې او په غلامانو ازادولو کې څنګه راګیرې او زه یقیني دا خبره کوم چې دا سوچ به د ډېرو لږو مسلمانانو وي زموږ په دې وخت کې لکه ته اوس د جومات په خوا تېرېږي لکه د جومات په خوا تېرېږي او داسې وګورې چې وګوره یاره دا خلک خو زموږ نه مخکې دي چې مال ورسره دی او د الله داسې کور یې جوړ کړی دی موږ خو داسې جوړ نه کړو چېرته نه موږ چې بلډینګ وګورو دی بعضو پکې ټوپۍ ومړېږي سر نه داسې پته وایي دا اوس به دې ټوله هسټري او تاریخ بیانوي چې دا د څنګه جوړ کړی دی بیا به دې څنګه کوشي یو روپۍ جمع کوي او داسې حال یې شي چې پکې زری ولې دا ځکه چې پلاني دا کار کړی خو زه خو به یې کوم هغه زمانه دنیا کې مخکې شوی زه خو مخکې کېږم مؤمنان دینداره خلک هغوی مقابله په دین کې کوي وسارعو الى مغفرة من ربکم دیو بلنا مخکې شي د الله د بخنې طرف ته او د جنتونو طرف ته وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله وی مقابله کوونکي د یو بل نه مخکې کېدونکي دي هم دغه د جنت دپاره په دیندارۍ کې د یو بل نه مخکې شي یو بل سره د مقابله وکړي
دی پلانی ته قرآن یاد دی ما ته ولې نه یاد لکه اوس زه په دې منځه کې سهو شم تلاوت کې کیدای شي الله اعلم ښه ګمان به کوو ستاسو زړونو ته به دا راغلي چې ګوره چې موږ ته دا یاد وی نو موږ به جواب کړی که نه نه هېڅ پروا نشته خو چې ده سره لنډ کوزر دی چې ما سره وویل نو څومره مزه به یې کولی د درې چته کور دی چې زما وویل څومره خوند به یې کولی دا پالتو خبرې دي سبحان الله چېرته مقبرې ته لاړ شي دې خبرې معلومولو دپاره چې د دې مقبرې په دروازه او د درې په دروازه ورننوتې که نه زه پرې ته قسم خورم که تا پکې ما ته د غریب او د مالداره د قبر په منځ کې فرق وښو به ما ته ووایه زه به داسې مقبرې ته بوځم چې باچایان پکې پراته دي او چې ما نه ته هغه قبر نه ښولی که نه چې دلته پلانی باچا ښخ دی ته یې ما ته نشي ښوی چې باچا کوم ځای کې دی زه د مالداره خبره نه کوم د چا د باچا ته به ما ته ونه ښیي او د دغه باچا په خوا کې به کیدای شي یو فقیر ملنګ ښخ دا پکې پته نه لګي نو کیدای شي چې سړی دغه نقشه کې خطا شي او د فقیر دې قبر ته د چا قبر ووایي د باچا قبر او د باچا هغې ته د فقیر قبر فرق هغه دننه راځي او هغه په دیندارۍ سره په دنیا سره نه راځي مقابله کې د یو بل سره کوئ نو هغه په دین کې وکړئ په تقوا کې په علم کې ولې دا پلانې زمانه مخکې دی په دین کې ولې دی الله ته ډېر نږدې دی زه شاته دې تهجد کوي زه یې نه کوم ولې دې نفلي روجي نیسي زه یې نه نیسم ولې اخر ماله څه چل دی دې مسله یادولی شي دې علم زده کولی زه ولې نشم زده کولی دې سره د دنیا د ګټلو خپله دینداري هم کوي زه ولې نشم کولی او داسې پسې بیا ځه نو هغه حدیث کې رسول الله وسلم قانون ښوولی دی ما څو څو پیرې بیان کړی چې په دنیا کې چا ته ګوره د ځان نه کمزوري ته فایده به یې سره وځي کم نعمتونه چې د سره دي د هغې قدر به کوي او په دین کې چا ته ګوره ځان نه بره ته فایده به یې سره وځي کوشش به کوي او دا څه چې کوي هغه به راته کم ښکاره شي مونږ کیسه الټه کړې ده په دنیا کې کم یو ته ګورو بره ته لکه اوس د یو سړي کور دی 5 کمرې کور شپږ ښه ښکلی ښه مزېدار خو دی ګوري بنګلې والا ته خپلې 5 کمرې ورته څه ښکاره شي ورته کم ښکاري حالانکې که ده کمزورو ته کتلی وي داسې خلک شته چې هغه به فوټ پات وده کېږي کرایي په کور کې پراته دي چې د دین مسلې ته راشو د ده نه زه خیر د ده نه خو زه خیر چې کله تا دا ټکی ووي که نه چې زه خیر په دین کې نو پوه شه چې دا شته ټک خطا دینداري چې د کومه ده دا به م یو ورځ پرېږدي او نور کوشش ته نه کوي ځکه چې ته خپل عمل ته غری ته ځان ته د کمی او د کوتاهۍ نسبت نه کوي خو نه په دنیا کې د ځان نه بره ته ګور نو صحابه کرامو مقابلې په څه کې کولې په دین کې کولې دا ګوره اوس ښه فقیران دي او دوی کې ډېر داسې چې هغه د مسجد نبوي په د آخري صفونو کې دغسې کې دوی ځای و چې هغې ته به صوفه ویله کېده هلته اوسېږو چا به ډوډۍ راوړه چا به کپړې راوړه چا د مالدارو خلکو به دوی پکې برخه وشو خو دوی یو ورځ رسول وسلم ته دا نه دي ویلي چې ته زموږ دپاره دعا وغواړه حالانکې د رسول وسلم دعا یقیني قبلي که نه خو دوی نه دي راغلي دې لپاره چې یا رسول الله ته دعا وغواړه چې موږ هم الله دې مالدارو په شان مالداره کړي صحیح ده د حاجت دعا یا رسول الله زموږ دپاره دعا وغواړه خو داسې هرسې نه دی کړی رسول صلی الله علیه وسلم د طریقه وښوه الله اکبر او دا موږ هم زده کول غواړو که نه زده کول غواړو یعنی مطلب دا شو چې د دې طریقه شتي نو زموږ څه بانه نشتي د الله په مخ کې یا الله نو تا پیسې نه وي راکړې پیسې نه یې درکړې ډډه ولګوه په دین پرې د پیسې نشتي او یوازې د دینداري په دې پیسو لګولو کې ده نه الله لارې پراخه کړي ده الحمدلله وتوی افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم الله اکبر وی داسې عمل درته ښیم که نه
چې کم چې دنه مخکې شوي دي هغه به راګیر کوي. هغه به څوک مخکې شوي دوی نه؟ هغه مالداره تی په مال لګولو د لاسه مخکې شوي دي هغه به راګیر کوي. وتسبقون من بعدکم او تاسو نه چې کوم شاته دي د هغوی نه به ډېر مخکې لاړ شي. نو چې مخکې تلي دي هغه به راګیر کوي او د وروستنو نه به ښه مخکې لاړ شي. صرف دا نه ولا یکون احد افضل منکم او تاسو نه به هېڅوک غوره نه وي اگر که مالداري. الا من صنع مثل ما صنعتم. که اوس یو سړی ستاسو دغه کار په شان کار وکړي نو بیا خو صحیح ده، نو بیا به هغه تاسو سره یو شان شو. الله اکبر. قالوا بله یا رسول الله. ولې نه یا رسول الله؟ موږ ته وښایه دې دپاره خو هغوی راغلي دي چې دوی په دې مالدارانو نه مخکې شي. وتوي تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. اسی کدا حدیث موږ نه اورېدلی که نه، او صرف دقه ځي پورې چا د تشریح موږ ته کړی چې غریبانان رالو یا رسول الله مالدار مخکې شوي دي، رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه درته عمل ښیم که نه، نو ذهن کې راځي چې دا به یو ډېر غټ عمل وي، غټه قرباني به غواړي، ځکه چې د مالدارو څومره مال لګولی او ته پې د هغوی نه مخکې کېږي، ښه قرباني والا عمل به یې کړ. د الله مهربانۍ ته وګوره، وایي د هر فرض مانځه نه بعد 33 پیرې سبحان الله وایي، 33 پیرې الله اکبر وایي، 33 پیرې الحمدلله وایي. قیامت پورې ته څه بانې جوړه د الله مخکې؟ کم تا سره عذر دی؟ هېڅ عذر موږ سره نشته. ښه وضاحت یې کوو نورو. قال ابو صالح وی ابو صالح کم چې ابو هريره رضی الله عنه دا روایت را نقل کړي، هغه وی فرجع فقراء المهاجرین، څه وخت بعد هغه فقیران بیا راغلل. چې رالو رسول صلی الله علیه وسلم څه چل بیا وی سمع اخواننا اهل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثله. اخو مالدارو مغه فضیلت اورېدلې د هغوی مغه ذکر شروع کړی دی. څومره حرص دی د دیندارۍ وره، یعنی چې دا خو اوس هغوی معلوم لګولی دی او دا ذکر یې وکړو نو هغه به کوم ځای ته رسېدلي. نو اوس یا رسول الله، نو هغه ورله ناشنا جواب ورکوي ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. اوس دا خو د الله فضل دی چې بچی وکړي، چې معلوم لګوي او ذکر هم کوي، نو څه وکړو؟ پابندي پې ولګو. یو سړي له الله ګوره په بعضو خلکو باندې الله د هر قسمه دیندارۍ لار کوله وکړي. بدنی دینداری هم کوي لګي، مالی هم کوي، روجې به هم نیسي، منځونه به هم کوي، تهجد به هم کوي، دعاګانې به هم غواړي، ورسره به د الله په لار کې مال هم لګوي. نو دا توفیق دی د الله طرف نه چې چاته میلاو شي، مالی بدني دواړه لګي. وی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. قال سمی وی سمی اوس هغه دی چې د ابو صالح نه دا روایت را نقل کوي. وی ما بعضو خپلوانو ته دا حدیث وی، قد دی پې داسې پوه شوی دی، هلته حدیث کې داسې دی چې سبحان الله الله اکبر الحمدلله به 33 پیرې وایي. نو دی پې داسې پوه شوی دی چې ټول چې راجمع کړي نو څو به شي؟ 33 پیرې. دی پې داسې پوه شوی دی. نو ما بعضو خپلوانو ته وی چې دا حدیث ما حدیث اورېدلی، وی هغوی راته وی چې وهم ته ته په وهم کې پرېوتی، یعنې خطا شوی. مطلب د رسول صلی الله علیه وسلم دا دی چې ته به سبحان الله 33 پیرې وې، الحمدلله به 33 پیرې وې، الله اکبر به 33 پیرې وې. فرجعت الى ابي صالح، نو بیا په ابو صالح پسې لاړم، هغه د چې دا روایت را نقل کړ چې په دې مسله ما خو کور کې بعضو خپلوانو ته دا حدیث وي، هغوی راته وایي چې داسې نه دی، داسې دی. د دې نه دا فایده ده کوي چې د هغوی زمانه څومره د علم او د دیندارۍ زمانه وه. اکثرو خلکو سره علم و، د بعضو سره نه و. من کې بعضو سره علم دی، اکثرو سره نشتی. نو ابو صالح ته بیا وایي چې اوس د دې حدیث باندې مې پوه وکړه. فاخذ بیدي، نو هغه زما د لاس ونیو. دا یو طریقه ده د علم د خو موږ بعضو ځایونو کې بحث کړی چې استاد د شاګرد لاس ونیسي، توجه هم برابر شي، محبت هم د استاد سره ډېر شي، شفقت او مهرباني پکې هم ده. وایي زما د لاس یې ونیو، وایي ما ته وی الله اکبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33،
چې ټول 33 شپېرې ووایي. ځکه د دې د لاسه بعضو علماو بیا د ذکر دا طریقه ذکر کړې ده چې 11 شپېرې به الحمدلله وې، 11 شپېرې سبحان الله، 11 شپېرې الله اکبر. دا ما ذکر کړی د رحیق الازهار په درس کې، که تاسو ته یاد دي. چاته دا طریقې یاد دي؟ دا ذکر په څو طریقو سره دی. یو کس به ما ته وایي چې زه ټول ویلی شم، ټول به وې بسم الله کپې. یو طریقه دا ده، او دا په صحیح حدیث کې، صحیح بخاری کې دا حدیث شته، امام بیهقي هم راوړی دی چې سبحان الله به 10 پیرې وې، الحمدلله به 10 پیرې وې، الله اکبر به 10 پیرې. 11 ځله. او دا روایت په صحیح مسلم کې دی چې هر یو به 11 ځله سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. او دا د سومۍ دا وضاحت هم دقه دی. درېیمه طریقه دا ده چې هر یو به 33 پیرې وې، اخره کې وصل لا اله الا الله وحده لا شریک له له دا سل پوره شو. الله اکبر به 34 پیرې وې، سبحان الله والحمدلله به 33 پیرې وې، 33. دا په صحیح مسلم کې حدیث دی. دا بله طریقه شو. یو پاتې شو. 15 سبحان الله 15 پیرې، الحمدلله 15 پیرې، الله اکبر 15 پیرې، لا اله الا الله 15 پیرې. ټول شو سل. او دا امام نسائی دا روایت راوړ. دا ته جدا جدا مې ویلی شي او دې سیم ویلی شي سبحان الله الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. دا 15 پیرې ووایه. نو هر یو تا څو پیرې وي؟ 15 پیرې. دلته دقه یو حدیث راوړی دی، بس هغه نورې نه دي ذکر کړي. ځکه ما لږ ساعت مخکې تاسو ته ووایي که نه چې ټولې مسلې په یو کتاب کې نه راجمع شي. او ځکه ګوره دلته بله فایده د علماو قدر. لکه اوس یو سړی به ما ته ووایي چې دا درسونه دومره هم خو نه وي، د عمدة الاحکام ترجمه په پښتو کې هم شتي، اردو کې هم شتي، انګلیش کې هم شتي، بنګالي ژبه کې هم شتي، هندۍ ژبه کې هم شتي. زه به ځان له ترجمه راوړم که نو څه ضرورت دی چې زه ګنټه په جومات کې ناست یم او زنګنان مې مات کړي دي. ضرورت دا دی. پوه شوي به که نه؟ اول ضرورت خدای ته به پوهېږي نه بغیر د شرح نه. دویم دا چې ډېرې داسې مسلې دي چې هغه پکې نشتي. نو چې کله ته د استاد سره کښېنې نو هغه به د دې سره تا ته نورې مسلې هم ذکر کړي چې هغه دلته عالم نه دي راوړي. ونه رسېدی بګس. نو دا طریقې ته ورسره معلومې شوې، کله یوه کله بله. فایده به یې دی چې د رسول وسلم په ټولو طریقو به عمل وکړي. دویمه دا چې د طریقې به دنه یېرېږي نه. کم سړی چې د رسول وسلم په طریقه عمل کوي دنه نه یېرېږي. او دې کې ښکلی مثال دا واله، کم سړی چې سحر ماښام اذکار وایي او د مانځه نه بعد اذکار وایي، دته اذکار ټول یاد دي. ولې ورته یاد دي؟ وایي یې. نو چې په مخه یې وایي دته یاد دي. چې نه وایي، کله یې وایي کله نه وایي، دته نه دي یاد. دی ګډوډ کېږي. نو ځکه د اذکار په دې ټولو باندې عمل کوئ نو دا دی چې تاسو ته به فایده در ورسېږي، تاسو ته به هېرېږي. د حدیث کې دا دي که تاسو اورېدلی اوس او غوږ مو ته ایښودی، هغه دا دي چې د هر منځه نه باید به تاسو داسې وایئ دبر کل صلات. نو که چېرته هر مونځ شي نو دې کې خو بیا نفلي مونځ هم دننه راغی که نه. خو بل حدیث کې ورسره دا شرح راغلی دی د کعب بن عجره رضی الله عنه روایت دی دبر کل صلات مکتوبه، هر فرضي مونځ پسې. اوس که د دې ترجمه تا سره پرته وي نو ته خو به دا وایي چې هر مانځه پسې، تهجدو پسې هم وایه، سنتو پسې هم وایه، نفلي مونځونو پسې هم وایه. خو هلته بل حدیث دی کې ورسره دا قید لګېدلی چې هر فرضي مونځ پسې. او دا واضح ده چې دې سره دا مسله بیانېږي او موږ مخکې هم بیان کړي څو پیرې چې دا په ګوتو، دا په ګوتو حدیث کې راځي چې دا ګوتې به د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي. نو دا ذکر به په ګوتو کې.
بیا په ګوتو څنګ کې علماو منځ کې اختلاف دی چې دا څنګ حسابي بعض وی دا به بند راغلی ده او هر ګوته کې چې وګوري 3 بندونه دي دا مشهوره خبره ده واضح هم ده نو په یو ګوته کې 3 پیری ذکر کیږي سبحان الله سبحان الله سبحان الله بعض وی نه په ګوتو چې شماري دسی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله هر ګوته را سر دا دسی حساب وه اوس دا داسې غټه مسله نه ده چې موږ پکې د یو بل سره اختلافات جوړ کړو کنځلې ټوپکې تماچې ته بدعتي زه په سنتو عمل کوم ته کافر یې زه مسلمان یم نه صحیح ده زما خپل ځاني زړه په دغه مطمئن دی چې هر ګوته کې 3 بندونه دي نو دا په هر بند باندې ذکر او که څوک یې داسې کوي بعض خلک ولیدي تاسو دا چل کوي داسې نو دا هم صحیح دي دې کې څه اختلافات دومره جوړول نه دي پکار ورسره دا مسله یاده کوي چې تسبیح او هغه ماشین چې نن سبا راوتی دی که دا څوک استعمالوي نو دا غوره طریقه نه ده الا د هغه چا دپاره چې ذهن یې کمزوری یا عمر یې زیاتي یا زنانه اکثر کورونو کې کارونه ډیري او د دوی نه د عادت خطا کیږي نو که دوی استعمال کې څه خبره نه ده خو دین علاوه غوره لار په لارو کې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ده او رسول صلی الله علیه وسلم چېرته تسبیح هډوکي بل څه طریقه نه ده استعمال کړی شمار دپاره هغه په ګوتو باندې کوو لکه چې دا ګویي م ورکوي ورسره دا یاده کړه حدیث کې ورسره ښی لاس ذکر هم راغلی دی نو غوره طریقه دا ده چې دا ذکر په ښی لاس وشي او که چا ورسره په ګس وکړو نو ګناهګاریږي نه خبره دا نه چې ګناه پکې خو غوره او نه غوره نو غوره دا چې په ښی لاس وکړي ځکه چې حدیث کې د ښی لاس ذکر راغلی او بل چې حدیث کې دا راغلی دي چې رسول صلی الله علیه وسلم د ښی لاس د عزتمن کار دپاره ساتلی نو ښی لاس پاک لاس دی او ذکر اوچت عمل دی ورسره بله مسله یاده که او دا ډیره اهمه ده دا ذکر داسې ووایه چې یو سړی دا ووایي چې او تا ذکر ویلی دا نه سبحان الله دا یو نیم زه ویلم که نه سلام زه وګرځم زه د محراب کې راوګرځم او بیا پاسېدلی یم دلته چې سړی حساب وکړي چې یاره دې کې خو 15 پیرې هم نه ویلی کېږي او دې یار خو پکې کیسه ختمه کړه ټوله دا ذکر داسې ووایه چې ته الله یاد کړې عادت نه دی بوج نه دی چې ته د اوږو نه کوزې الله یاد که الله یې څنګه یادېږي سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان داسې دا طریقه اکثر خلک الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر بس پکې دا اوازونه ورباسي او بس کیسه ختمه باید د هغې عادت ته یې پوره کوي ده ته ورته څه ووایي ده ته پته نشته نو سوچ ورته هم کوه او ذکر د الله وکړه بله مسله دا ذکر ته که منځنه یو سړی ووتو وختي دی په لاره هم کولی شي دی کور کې هم کولی شي خو دا ګوره فرض منځه پسې دی دا نه چې ته وایې چې زه به پکې څه کارونه وکړم خپل او د پلاني خواله به پکې ورشم پیاله چای به پکې وڅښم او نفلي منځونه به وکړم او بیا به دا ذکر وکړم اوس دا د دې مقام نه دی دا اوس د دې ذکر مقام نه دی د دې نه بعد چې کوم حدیث راوړی دی هغه موضوع بالکل بدله ده خو زه به یو څو اذکار ذکر کړم هغې ته بس تادی کې اشاره وکړو چې هغه ستاسو ذهن کې چې دا منځنه بعد به وي منځنه بعد یو ډېر اهم ذکر چې د هیر نه نشي امام ابو داود رحمه الله یو حدیث راوړی دی چې رسول الله صلی معاذ بن جبل دا لاس یې ورځ ونیو ورته ویې معاذه زه تا سره ډېر محبت کوم هغه ورته یا رسول الله زما مور پلار دي تاسو نه قرباني زما دې په الله قسم زم تاسو سره ډېر زیات محبت کوم نو بیا ورته رسول الله صلی بیا یو وصیت ته کوم خاص و دا ډېر قیمتي وصیت پسه شو رسول الله صلی الله کې دا خو واضح ده ورسره
نه هغه صحیح شو وصیت دی خاص په څه شو وایي زه تا سره محبت کوم نو چې داسې یو امتي ته وایي بیا ورته وصیت کوي دا ډېر اهم وصیت دی ورته وایي یا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة دا د منځه نه بعد دا ذکر پرې نه دی چېرته هم اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك دا وی چېرته هم پرې نه دي او څومره ښایسته ذکر دی اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا الله ما له توفیق راکه ستا د یادولو ستا د شکر ادا کولو او په ښایسته طریقې سره ستا ښایسته بندګي کولو نور ته الله نه څه غواړي او چې الله دله توفیق درکړي نو یو به دا نه پرېږدي دغه شان حدیثونو کې معوذات هم راغلي دي معوذات د اخري 3 سورتونو ته وایي اذکارو کې دام دي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یو بل ذکر هم راغلی عبدالله بن الزبیر رضی الله عنهما وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د هر فرض منزله بعد دا ذکر وی او امام مسلم دا روایت راوړی دی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون او منګه تعجب په دې کو چې مونږ ته یاد نه دی نه زموږ خلک وایي دا خو یو خیر په دې مسافرۍ کې هم ډېر خیر او برکتونه شته یو خیر او برکت په مسافرۍ کې دا دی چې موږ به هر دنیا مولیدې چې هغوی په دین څنګه عمل کوي ګینې موږ خو دا د سره منله نه چې د پښتون په شان دینداري په چا کې شته موږ منله نه منله خو چې کله موږ د خپلو علاقو نه راووتو راته پته ولګېده چې دنیا کې ډېر ګډ خلک شته دا خو هسې خلک وایي که نه وي د کوی چینده ټوپې ووایي دنیا به دومره وي خبر نه هغه چې د بهر ته راوتلی و دنیا یې لیدلې نه وه نو کله چې یو سړی د بهر حالاتو نه نه خبر که نه نو دې ځان ته ډېر غری چې یاره که یم نو هغه زه یم خو چې بهر خلک ویني ته پته ولګي چې زه هېڅ نه یم د عربو په دې جوماتونو کې اوس ګوره موږ بله ورځ دا مسله بیان کړې چې د فرض مانځه نه بعد دا ذکر به لږ په زوره وی بیا پې هم ډېر ملګري عمل نه کوي دغه ملګري کوم چې درسونه کې ناستي پته نشته چې دی دومره وخې په دې دغه تېر کړی ده په دغه یو طریقه چې اوس هغه شونډې کولاویږي نه اواز روځي نه بعض درسونو کې نه چې که ورد ضالین امین راشي دی به بلکل چاړه شي څنګه موږ دعوه دا کوو چې موږ د رسول وسلم په طریقه عمل کوو او موږ یو داسې عمل نشو کولی چې هغه زموږ نه څه قرباني هم نه غواړي څه قرباني غواړي ته چې سلام وګرځې الله اکبر استغفر الله استغفر دې کې څه لګي دې باوس ته ګراني او هغه سړی خو ستاسو ما ته وایي چې لکه د ده دا به څه دینداري هغه سړی چې خوا ته وګوري خوا ته خو دا پلانې ناست بې نه وایي دا به مونږ کله وایو کله به یې وایو چې کله خپل ملګري د درس جومات ته لاړ شو بیا دا وایي د پیغمبر طریقه ده په دې ځان قربانول غواړي زه دې بعضو ته ویغم زه یم وګوره ګرمي ډېره مه کوه دې پته به بیا هلته ملک کې ولګي کله تا ته یو سړی ووایي چې ته خو زموږ د طریقې خلاف یې ته وابي ته ګستاخ یې ته غیر مذهبه او ته بیا هم په رسول وسلم په طریقه عمل کې هله به دې پته ولګي او چې له داسې جاهلانو باندې واوړي چې د جومات نه دې وباسي غم خادي د سره پرې بیا به دې پته ولګي دلته یو کس و ډېره مخکینۍ خبره ده داسې 2019 د دې
نو هغه یو څو ورځې درسونو کې کېناستو به ګرم ګرم کېدو او ما سره چې به دوا سلام وکړو نو به ډېرې خوږې خبرې به یې کولې. بیا ملک ته تو ما پسې راغی، ما سره رخصت یې اخیستو نو ما ورته نصیحت وکړو، ما په حکمت به خبره کې صبر به کې. یو سړی جاهلي ته به پوه کوي نو په طریقه به پوهېږي. یو سړی 50 کاله د یو مسلې نه دی خبر، 100 کاله نه دی خبر، 10 کاله نه دی خبر، د एकदम خبرو ورکړي آسان کار خو نه دی. نوې ورځې پېنه زه تاسو ته دا حقیقت ووایم، الله دې موږ پر دې راواچوي، الله دې زموږ زړونه په دین باندې مضبوط کړي. هغه سړی بیا ما ډېر وخت ونه لیدو، چوټي به کې هم ختمه شوې راغلی نو ما ونه لیدو. خو هسې سبحان الله یوه ورځ د دې ګوټ کې د پېټرول پمپ چې دی دې سره زه پیاده دې سره روان وم، سړی مې ولید، ږیره یې هم لرې کړې وه، نور هر څه پرېږده، ږیره یې هم لرې کړې وه. نو بیا ما پې هم ځان غلی کړم، به درته څه یې ځکه ګوره د الله د طرف نه همیشه دا سوال کوو چې الله توفیق راکړه، بل په دین باندې عمل په یو ځای پورې مه خاص کوه. داسې وایه چې دا زما د پیغمبر طریقه ده، که دا زه مسافر یم که زه ملک یم، که زه غریب یم که زه مالدار یم، که زه تور یم که زه سپین یم، که زه ځوان یم که زه بوډا یم، خو زه به په دې باندې د عمل کولو کوشش کوم. که نه که نه تاسو هم دا وایي چې لکه دا بعض مولیان راشي د ملک نه، که نه کوم چې د مقلدینو رونو کې دي، موږ ته رونه وایو، اگر که اختلاف ورسره په ډېر څه کې دی خو رونه ورته وایو. هغه دلته راشي د جوماتونو کې چې امامان کېږي یا چې تسجي کې استازي کې هغه ورسره فلدین هم شروع کړي او امین هم وایو او وایي دا شتي جي دا بلکل شتي، دا خو حدیث کې راغلي ده، بیا چې لاړ شي بیا یې نه کوي. نو اوس دا عجیبه مذهب دی چې سړی پیسو له بدلې را بدلې او علاقې سره یې بدلې را بدلې. مخکې زه یو اداره کې وم، ما به اکثر دا کوم چې به دعات او علما راتلو اداره کې به لګېدو نو ما به ته امتحان اخیستو، نو په هغې کې به ما عجایبات ولید. ما به داسې تپوس وکړو، ما لکه دا رفع الدین دا خو د رسول سلم طریقه نه ده. ولې نه ده؟ دا خو د هغه طریقه ده او دا خو داسې او دا خو داسې. او ډېر بعضو به وایي دا ډېر جاهلان دي چې د پیغمبر په طریقه د سړي سره جنګ کوي. دا ولې چې دې اداره کې دی ولګي د تنخواه میلاویږي، خو چې دې ادارې نه دا فایل له وباسي لاس کې ورکړي بیا چې تپوس کوي دا رفع الدین شتي کې دي شتي، بیا به بل مذهب غږوي. نو مسلمان قرآن او حدیث باندې عمل کوي، که دی په هر ځای کې، که دی غریبي او که دی مالداري. ورسېدی پې که نه یو کس قصه خو ما تاسو ته ذکر کړې مو، هغه به دا سوال کوو چې الله چې به دې جومات کې په منځه ولاړې مو دا بجلي چېرته لاړې، نو چې دا رفع الدین په ارام وکړو. نو داسې نه چې سبا دې بیا دغې ته ډډه لګولي چې بجلي لاړې، او یا الله چې زه جومات ته جمع له لاړې او د سره څوک راغلي دي او زه یوازې ولاړ یم. په قرآن او حدیث باندې چې عمل کوې نو په نرم یې کوې، دا زموږ دین دی الحمدلله. او ځکه ګوره چېرته یو سلفي قرآن او حدیث باندې عمل کوونکی خپله لار نه بدلوي د پیسو دپاره یا د تنخواه دپاره، او هر هغه سړی چې عملي کمزوری او په بدعاتو کې واقعي د خپله لار بدلوي را بدلوي د حالاتو سره د خپلو مقاصدو دپاره. الله دې موږ ساتي. یو ذکر به رسول الله وسلم دا وي ګوره، او دا یاد کې ډېر خوندور، اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. دي کې یعنی تا الله رب العزت ته هر شر یاد کو چې دین مو وسات، یا الله ما وساته د بخل، یا الله ما وساته د بزدلۍ نه، یا الله ما وساته د هغه عمر ته د رسېدو نه چې انسان پکې ذلیل شي، یا الله ما وساته د دنیا د فتنې نه او د قبر د عذاب. څومره خوندوره دعا ده. دغه شان آیت الکرسي ویل حدیث کې راځي، ښه صحیح حدیث دی، امام نسائی راوړی دی چې کم سړی په هر فرض مونځ پسې آیت الکرسي وایي
نو د ده او د جنت په منځ کې څه شی دی؟ مرګ. بس که دا مرګ په ده راغی دی به چېرته لاړ شي؟ دی به جنت ته لاړ شي. دغه شان د جابر ابن سموره رضی الله عنه روایت دی، امام ابو داود الطیالیسی، دا بل ابو داود دی، هغه راوړی او صحیح سند والے دی الحمدلله. هغه وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي مانځه نه بعد دا دعا غوښته، ډېره مزېداره دعا ده. اللهم انی اسألک من الخیر کله، یا الله زه تا نه هر یو خیر غواړم، ما علمت منه وما لم اعلم، که ما ته معلومي او که ما ته نه معلوم. اوس کم خیر پاتې شو؟ یو خیر هم پاتې نشو. او دا ته پنځه پیرې د فرض منځه نه بعد وې اللهم انی اسألک من الخیر کله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله، او یا الله تا پوری پناه نیسم د هر قسمه شر نه، ما علمت منه وما لم اعلم، تاغه ما ته معلوم او که ما ته نه معلوم. کم شر پاتې شو؟ نو څه پاتې شو چې تا د الله نه غوښتلي نه دي، او څه پاتې شر کې څه پاتې شو چې تا الله ته نه دي ویلي چې الله ماته وساته. او څومره ټیم پې لګي، هېڅ ټیم پې نه لګي. اکثر د ملګرو ته په دې سیکنډونه هم نه لګي. لکه اوس که موږ دا اللهم انی اسألک من الخیر کله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کله ما علمت منه وما لم اعلم، چې لس سیکنډه به نه یې لګېدل. خو که دا الله قبوله کړه، امید خو موږ ساتو چې الله به قبوله کړي. ته روزانه څو فرض منځونه کې؟ 5. د یو ورځې خبره خو نه ده کړې، دا فرض منځونه به څو پورې کې؟ مرګه پورې. یو ورځ به د یو منځه نه به د الله قبوله نه کړي؟ امید دی که او چې قبوله یې کړه هېڅ پاتې نه شو. هر خیر تا ته در ورسېدو او د هر شر نه الله ته وساتلي. دغه شان یو ذکر د منځه نه بعد راغلی دی، دا روایت چې د امام احمد راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم به داسې وي اعوذ بالله من عذاب القبر، دا به د منځه نه بعد وي، واعوذ بالله من عذاب النار، واعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واعوذ بالله من فتنة الاعور الكذاب. یا الله ما بچ که د قبر د عذاب نه، یا الله ما وساته د جهنم د عذاب نه، یا الله ما وساته د هر قسم فتنې نه، که ښکاره ده او که پټه ده، او یا الله ما د ړوند دجال دروغجن د فتنې نه وساته، او چې الله یې قبوله کړي او ته یې وساتې. که ته الله ته دا وایي چې یا الله ما وساته د هرې فتنې نه، که ښکاره ده او که پټه ده، ټولې دې یادې کړې. ښه یا الله ما د قبر د عذاب نه بچ که، او یا الله ما د جهنم د عذاب نه بچ که. مسله کوم دې دوو ځایونو کې ده چې سړی قبر کې ښخ کړی شي، دلته کامیابي، او هغه دا چې ته د قبر د عذاب نه بچ شي، او بیا راپاڅېدې او الله ته ودرېدې، هلته کامیابي دا دی چې ته د جهنم د عذاب نه بچ شي، او هغه دلته ته الله ته وایي چې الله ماته وساته. هسې څومره ښایسته دعاګانې دي، موږ ته غافله یو. الحمدلله دا کوم کتاب چې ما لیکلی رحیق الازهار، په هغې کې دا ټولې ما ذکر کړي دي، او ورسره که هغه درسونه دي واورېدو چې موږ هفتوارې کوو، سبا یې لکه ورځ ده، که هغه دې ورسره واورېدو، دغه ځایونو وضاحت موږ کړی دی، نو ته بیا ګوره چې ته ذکر به وې او پوهېږې به پې چې زه څه وایم. بیا ګوره څومره خوند الله تعالی درکوي په دې عبادت کې، او بیا دې ته مو وګوره چې ستا ژوند کې څنګه تبدیلي راځي. زما خوا ته یعنې که زه وشمارم ما ته به یاد نه وي چې څو کسان ناغلي دي. یو ورځ زه په دې روډ باندې اوړېدم که نه، او یو ټکسي والا را روان و، ټکسي ډرایور و، دا ګاډی ودرو، را منډې وارې او جوخته ګاډی ما له را کړه، سمه جوخته. بس وي دقه یو خبره ته کومه، بس ډېر وخت یې نه علم. ما څه وي تا درس کې یو پیر یو بیان کې ذکر کړو چې دا ذکر چې څوک وي الله رب العزت د هغه حاجتونه پوره کوي، د هغه مسلې حل کوي. وي هغه بیان ما واورېد او هغه ذکر ما شروع کوم، وي ما ته داسې مسلې وي لکه غرونه چې د یو سړي په سینه پراته وي، او رب العالمین زما هغه ټولې مسلې حل کړي دي. چې کله ستا ایمان او یقین پې مضبوط وي او الله ته د
د نږدې کېدو د عبادت په نیت ته د اذکار وي ته به پوهېدې رب العالمین به ستا دا ژوند ټول بدل کړي ټول ژوند به ستا بدل کړي او د دې ځینه به کامیابي راشي چې ته به حیران شي لکه ګوره هسې یو مثال حدیث کې دا راځي که نه چې څوک په رسول وسلم باندې درود وایي الله د حاجتونه پوره کوي موږ بیان کړی یم حاصل دغه حدیث دا دی دا یو عالم قصه کوله وي زما د زړه مسله راغلې وه د زړه ډاکټرانو له ټسټونه وکړو بیا پته دا ولګېده مسله خطرناکه په دې ده چې د دې رګونو نه وینه راوتې ده په زړه د پاسه راغلې ده دا ډېره حساس مسله ده رګ مسله نه ده وینه د پاسه راغلې یعنې د زړه له صفایي پکار ده دا به لازم اپریشن کې کولاو زړه به راوباسي بهر ته بس وي کشمکش کې هر انسان طبیعت ته د انسان چې یېرېږي او ډاکټرانو یې راته دا ووایي چې تقریبا څه د پاسه 90% یعنې څه د پاسه 90% دې کې د مرګ امکان دی 100% کېدای شي که الله وغواړي خو بله لار نه وه ځکه چې داسې تکلیف چې ژوند ورسره نه تېرېدو نو ډاکټرانو ما ته وایي چې ها دسخط کې که نه کې به دی او وی زما هغه دسخط وکړو او بس الله ته میزان حواله کړو که مرګ راغی بس دغه به ډېټئ دې نه بغیر کار نه کېږي زه ډېر خفه په دې کټ کې پروت وم دې کې ما ته دا کومې نرسې چې په دې هسپتال کې دي کې د یوې نرسې ما ته ووایي چې په رسول وسلم باندې درود ډېر وایه الله به خیر کړي دا وایي زما ذهن ته دې راواچوله دغه ځای کې په سخته کې د انسان نه هغه سم هېر شي چې څه ورته یاد او ما وایي په رسول وسلم درود شروع کړو بیا پکې زه نشه شوم اپریشن په ګنټو بیا بېهوشه پرو بیا چې راپاڅېدم ډاکټرانو تعجب وکړو ما ته وایي چې ته چېرته الله ته ډېر نږدې سړی وایي ما چې څنګه وایي چې ستا زړه ستا مسله خو ټوله بلکل ختمه وه او هغه اپریشن وشو او ښه کامیاب او ته راپاڅېد هغه د درود ویلي موږ دې طرف مونږ ته سوچ نه کوو څوک نشته چې قرضه تې والو څوک مالداره نشته چې جی جان ورته وکړو چمچې ورته وچلو ویزه نشته کمپني نشته صحیح ده دا اسباب دي مزدوري ویزه کمپني وایي دې نه مخکې رب العالمین ته ووایه نو که موږ دا اذکار وایو زموږ ژوند به څه شي هغه به بدل شي یو ذکر د ذکر کومه اخیرنې خو په درس کې اخیرنې په ژوند کې اخیرنې نه دومره قیمتي ذکر دی که نه منځنه باندې ووایه ابو موسی اشعري رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر اودس چاردامو کو بیا مونځ کو او منځنه باندې بیا دا ذکر وي ګوره اللهم اغفر لي ذنبي چاته یاد دی ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي اوس معنی دې څه ده یا الله زما ګناه وبخه او یا الله پراختیا راوله زما په کور کې او زما په رزق کې برکت واچوه وی ما رسول اسلام ته وی چې دا کمی دعاګانې دي چې تاسو وغوښتې وی رسول اسلام ما ته وی چې دا داسې دعاګانې دي چې دې هیڅ خیر نه دی پرېښودی څه خیر نه دی پاتې شوی یا الله زما ګناه وبخه کور پراخه که او رزق کې برکت واچوه نو چې رزق کې دې برکت شو کور دې پراخه شو ګناه دې وبخلی شو هر څه تا ته میلاو شو نو دا یو څو اذکار دي چې دا منځنه باید اهتمام کوي چې دا وایي مؤلف رحمه الله هم دغه باب کې بل حدیث راوړی دی چې منځه کې هغه څه مخې ته مه ایږده او مخې ته مه راوله چې ستا ذهن د هغې طرف ته ځي انشاءالله دې باره کې یوه خبره پر روان درس کې کوو الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي د دې اذکارو د ویلو د هر فرض منځنه بعد او الله دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې د عمل کولو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد